اوس طالبانو علماوي په کتابونو کې بادشاهانو او خانانو ته ورتلل 3 تاوان دي په دې کې. یو تاوان دا ده پکې چې کله خان ته ورځي یو فعلي تاوان ده، یو سکوتي تاوان ده، یو قولي تاوان ده. فعلي تاوان دا د طالبانو اکثره چې د بادشاه او د والی او د وزیر کور ته ورځي غصب وي. زه نه وایم طالبانو، دا امام سیوطي رحمه الله وی اکثره کورونو کې چې دوی ژوند کوي دا کورونه غصب وي. نو غصب کور ته چې ورځي هلته بیا لمونځ پکې کوي، نو دا یو ناروا ده. د بادشاهانو د خانانو کورونو ته ورتلل د علماو دپاره فعلي ناروا دا ده پکې چې هغه اکثره د والیانو د دوی کورونه یا د خانانو یا د والیانو یا د وزیرانو د دوی کورونه غصب وي. نو د علماو ورتلل ځکه ناروا دي چې فعلي یوه دا ناروا پکې سوله. او بل دا د طالبانو چې ورځې نو مجبور لاس به مچو کوي، که لاس یې مچو نه کوي خوا یې بدېږي. دویم دا د طالبانو پیسې حرامې وي. اول ته طالبانو اسراف ډېر وي، په زینو کې فرشونه اوار وي که نه، چې ورځې په زینو کې فرش اوار وي، په دهلیز کې فرش اوار وي، کاته فرشونه اوار وي. د دې یو بل لوی تاوان دا ده اسراف ده. نو اسراف هم ناروا ده. فرشونه یې اکثره په حرام وي، نو چې ته ورځې نو هغه فعلي ناروا کې واقع کېږي. او بل دا ده چې ته ورسې نو هغه فعلي ناروا دا ده چې تا ته پیسې درکوي. ته پیسې خو درکوي که نه وزیر والي ته چې ورسې 10,000 نو دغه روپۍ دله کمې کړي طالبان. دا اکثره طالبانو په حرامو باندې وي. ځکه دا که د ټکسو د مالیې پیسې وي، طالبانو علماو فتوا کړې چې د ټکسو د مالیې پیسې حکومت که نه چلېده بیا ورته جایز ده، خو دومره اندازه باندې چې د حکومت ضرورت پوره سي حکومت یې چلېږي. او دا چې ته ورځې او بل ورځې چې ده ته پیسې ورکوې دا خو د حکومت د چلن روپۍ نه دي که نو د چلن نه طالبانو زیاتې سولې، نو دا پیسې اخیستل تا ته بیا څنګه دي؟ لکه ټکس و مالیه طالبانو اسلام کې مطلق حرامه ده. په دې ډېر نصوص راغلي دي. هغه علما وایي چې جایز ده که یو حکومت غریب ونه چلېده دومره اندازه پورې چې د حکومت ضروریات پوره کړي، دومره اندازه پورې اخیستل جایز ده، زیات نه. ښه چې ته هدیې او تحفې ترې نه ورکوې نو هدیه او تحفه ضرورت ده که نه ده؟ ضرورت نه ده طالبانو. چې ضرورت نه سو نو دا فعلي تاوان سو. سکوتي نارواوې پکې کمې دي طالبانو. سکوتي نارواوې دا دي چې د بادشاه او د والي او د وزیر مجلسونه طالبانو له عکسونو نه خالي نه وي، هلته عکسونه لګېدلي وي داسې. نو هغې ته چې ته ورغلې حق نسې ویللی، که ودې ویلې چپ پکې نه غلی به ناست دی. نو هم سیوطي اعتراض کړی ده، وی که ته وایې چې حق نسم ویللی نو دا خو د ډار حالت ده. ډار حالت کې که سړی حق ونه وایي عفو. هم سیوطي وایي صحیح ده، دا ویلل به په ډار وي، نو ورتلل خو دې په خپل اختیار دي، مه ورځه که داسې یو مجلس ته چې هغه د معصیت مجلس ته مه ورځه. قولي ناروا دا ده چې هلته بادشاه سره به مبالغې ډېرې به کوي، ډېره کراره کراري ده، هېڅ خبره نشته، خلک ټول خوشحاله دي، خپلې مداهنې به کوي. لکه که داسې دې ورته ویلې چې کار ډېر خراب دی، بس د بادشاه سره نږدې خلک به دستي در باندې راپورته کوي دا مخالف ده. که ته د درد ورته ووایې نو ناس خلک به تا ته وایي چې دروغ وایي، دا مخالف باندې به دې مسما کړي، نو ته مجبور یې چې څه ورته وایې. کراره کراري ده، دومره خوندور ده، خلک سخت نه خوشحاله دي، داسې خبرې به غواړي ورته کوي. که نه نور نه وي طالبانو دا دعا خو ورته کوي چې الله دې زرکلن کړه، که نه او نو دا دعا خو به خامخا ورته کوي چې الله دې څوک کا الله دې زرکلن کړه. طالبانو امام سیوطي وی ظالم بادشاه ته چې سړی دعا وکړي چې الله دې عمر ډېر درکړي، وی دا اصل کې دعا ده لپاره دي، ځکه دی خو نافرمانه ده. نو ته اصل کې داسې دعا وکړه چې الله پاک د تا نافرماني ته دوام ورکړي. که ظالم ده نو دا معنا سوله چې الله پاک دې د ظلم وکړي کړي، نو هغه چې څومره ظلم کوي ته ورسره شریک. او بل دا د امام سیوطي لیکلي دي چې بادشاه او والي وزیر ته ورسې نو ته به هم د هغوی صفت کوې. او د فاسق صفت کول حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې د فاسق صفت کوې د الله عرش په لړزه باندې راځي عمره. او بل دا ده ته چې ورسې نو د ظالم ډله غټېږي. خلک وایي چې پلانکای شیخ صاحب پلانکای مولي صاحب هم د بادشاه ملګري، من کثر سوا د قوم فهو من، څوک چې د چا هغه ډله ډېروي نو دا هم د هغې قبیلې نه. طالبانو علما وایي 2 صورتونو کې بادشاهانو ته ورتلل جایز دي. هغه 2 صورتونه، یو دا صورت ته طالبانو علما وایي چې بادشاه دې وغواړي مجبور یې بیا ورسې. او دویم صورت دا ده طالبانو چې مثلا ته ذوالوجاهت یې د یو مرتبې والا سړی، یو سړی مظلوم بندي ده یا مظلوم ده، نو ته د هغه مظلوم دپاره ذوالوجاهت ته ورسې او ورته ووایې چې دا مظلوم له زندان نه هغه ته ورسې، والي ولسوال ذوالامارت سړي ته ورسې او هغه ته ووایي چې دا مظلوم را خلاص کا. دغه صورت کې بیا طالبانو جایز ده.